أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. سورة النساء سلورما سپارہ یولسم نمبر آیات. یوصیکم اللہ فی اولادکم، دے آیت مبارک کے دا بچو دا میراث حصہ دا مور پلار دا میراث حصہ اللہ پاک ذکر کرے دا. دا اولاد او دا مور پلار ترمنزا رشتہ دیر زیادہ قریب دا. پا ہر حال کی بچوں تب میراث رسی، مور پلار تب ہم پا ہر حال کی میراث رسی. نو دا دو رشتے دا مور پلار او دا بال بچ دا دو رشتے قریب ترین او بلا واسطہ رشتی دی. نور رشتے دا پواسطی دی. رور کا دخپل لے نو دا مور پلار پر رشتہ دخپل لے، او زوی استانا براہ راست پیدا دے نو دا بلا واسطے دے، او رور دے دا مور پلار پواسطہ دے، تر دے دا نیکہ پا واسطہ خپل لے، ماما دے دا مور پا واسطہ خپل لے. نور رشتے دا پا واسطو دی، او دا مور پلار او دا بال بچ ترمنز رشتہ بلا واسطے دا. دے وجنا دا بلا واسطہ رشتے اللہ پاک بیان کے مخ کے کرے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ حکم کی تاسو تا کا حق دا بچوس تاسو کی للذکر مثل حظ الانثیین، دا یو مذکر دا پارا پا مثل دا حصے دا دو جنکو. نو دے آیات کے الکان او جنکے دوارا دا میراث مستحق اخولی شو، او دا ہر یو حصہ مقرر کرے شولا. نو کدا مردہ پا اولاد کے زامن او لونا دوارا نو دوارو تبا حصہ ملاوی گی. اس دے دوارو تا چکم حصہ ملاوی گی نو الک تبا دا جنے پا نسبت باندے دو چند حصہ ورکولی شی. مثال پا طور باندے یو بندہ وفات شو
یو زوی او دو لوریانې ته نه پاتې شوي، نو مال به څلور ځایه شي. نو یوې جینۍ له څلورمه یوه، بلې جینۍ له څلورمه یوه، او دوه ځله څلورمې دا به الک له ورکړي. د یو الک له به د دوو جینکو برابر حصه ورکړي شي. مال څلور ځایه شو، نو څلورمه حصه یوې جینۍ ته، څلورمه حصه بلې جینۍ ته، د دې دواړو جینکو برابر دوه څلورمې دا به الک ته ورکړي. یعنی نیم مال د یو زوی شو او نیم مال د دوو لوریانو شو. للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن پاک کې د جینکو د حصو دومره اهتمام شوی دی چې د الک حصہ بیانیږي، نو د جینکو حصہ پکې اصل برقرار کړلا. د جینکو حصہ اصل قرار کړی شولا او د هغې په اعتبار باندې الک له حصه وښودل شولا. للذکر مثل حظ الانثیین. داسې ونه وی چې للانثیین مثل حظ الذکر، دو جینکو له د یو الک عمره حصې دي، داسې ونه وی. نو الکان اصل نه کړل، جینۍ اصل کړه په حصه کې. تعبیر په دې طریقه ځکه وکړی شو چې خویندو له به اکثر خلکو حصه نه ورکوله. اوس هم انګریزانو داسې رواج په مسلمانانو کې جوړ کړی و چې د جینۍ د حصې نه خلک کټار کړل، مه ورکوئ وله، او دې ته به انګریزانو رواج وي لور خور له حصه مه ورکوئ. دا د انګریزانو رواج دی، د اسلام نه خلاف دی. نو ډېر خلک اوس هم لور لا خور لا په میراث کې حصه نه ورکوي. بعضې خلک خویندو ته وایي چې که حصه واخلې نو اخلې نو واخله، خو ګورې دلته د پیزار استو حق دی بیا پاتې نه شو، راځې به نه، کلي ولس به هم در سره پاتې، مړې به دې پاتې وي، مړې دې په خپله سنبالوه او خپل به سنبالوم. نو داسې ستغې خبرې چې خور ته وکړي شي، نو هغه غریب به وایي چې حصه نه اخلم. ولې نه اخلي؟ خو دومره ویروئ، دومره دباو پې واچي چې هغه غریبه مجبوری نه وي نه اخلم. او بیا د ناخوالۍ معاف کېدل هم پکې شي، ما بخلې ده، نه وي بخلې، خو د زور د مخې وبخي. خویندې په دې پوهېږي چې بخم نه، نو کلي ولس هم را سره نه کوي او نور هم راته نقصان رسېږي، نو د مجبورۍ نه حصه وانخلي. دا حصه د دې رونو په ذمه باندې پاتې شو، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. او چا چې حصه ورنه کړه، نو هغه د قیامت په ورځ باندې مجرم دی، ګناهګار دی. نابالغو ته حصه نه ورکول دا ډبل جرم دی. یو وارث ته حصه نه ورکول، بل دا نابالغه یتیم د یتیم حصه اغشتل. دین رستو د جینکو د حصو نور بیان الله کوي. که یو بنده وفات شو او دا غزوی نو صرف لوریانې پاتې وي، نه که لوریانې یوه وي نو نیم مالی کېږي، د مړي په مال کې نیم مال د لور او پاتې نیم د نورو وارثانو. او که د مړي د لوریانې دوه وي نو بیا ټول مال چې درې ځایه شي، نو دوه حصې پکې د لوریانو او یو درېمه د نورو وارثانو. فإن كن نساء
کچر دا اولاد جنکے وی فوق اثنتین دا دو نزیات وی فلہن ثلثا ما ترک نو دی لوریانو دا پارا ثلثا ما ترک دوا دریم حصیری دا اغی مال چی دی مڑی پریخی وی تول مال درے زائشی نو 2/3 دا دو لوریانو یا دا زیات لوریانو او 1/3 دا نور وارثانو شو دا یوی لور او دا یو زوی حصہ اللہ پاک ذکر کرے دا نو للذکر مثل حظ الانثیین دا یوی لور دا یو زوی سرا درې مې سمال کیږي یو زوی او یو لور دی نو مال به درې ځای شي نو درېمه حصہ د لور او 2/3 حصے د زوی نو دې نه معلومیږي چې د یو لور د بلی لور سره هم 3 حصہ کیږي د یوی لورم 3 حصہ او د بلی لورم 3 حصہ کزوینی او 2 لوریانی وی نو د دوارو 3 حصہ سولوسان 2/3 د 2 جنکو شو 2/3 2/3 دا الک عیسا دا جنینا زیادہ را نو چه دا الک سرا دا یوی جنی 3 حصہ کیگی نو دا 2 جنی سرا با حصہ کمی کی نا بلکہ یوی لم 3 2 لم 3 نو دا 2 جنکو حکم ادم مخ کے نا معلوم شوی دے اس دینا پس که 3 جنیم وی دا مڑی 3 لورم وی سلورم لوریم وی نو بیا ذہن تا خبر را دی چه دا یوی 3 دا بلیم 3 نو که 3 دا غیم 3 نو طول مال دا 3 لوریانو شو بل چاہتا خو سپاتی نشو نو دا 3 جنے دا حصی ذکر قرآن کے حدیث کے نو اللہ پاک دا اغی 3 مسئلہ پا دے کرا وستلا چه فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ کدا 2 نزیات وی ہر سمروے نو دقا حکم دے چه 2/3 سے با پا شریک دی جنکو لور کی 2/3 که 2 جنکے دی او کشل جنکے دی 2/3 بے کی 2/3 نا با زیادی گی نا 2 سلسو نا با زیادی گی نا فَإِن كُنَّ نِسَاءً کچر دا اولاد مؤنثوی زنانوی فوق اثنتین دا 2 نزیاتی وی دا 2 حکم مخ کے معلوم شو او دا 2 نزیات حکم دے کرائی فَإِن كُنَّ نِسَاءً کچریوی دا بچی نساءً زنانا فوق اثنتین دا 2 نزیات فَلَهُنَّ ثُلُثَا ما ترک دے لوریانو دا پارا 2/3 حصے دے ما دا اغی مالنا ترکچ دے مڑی پریخی وی باقی یو ثلث یو 3 حصہ دا دا مڑی دا نور وارثانو بشی که مور پلاری وی که خضا خاون وی یا نور وارثانی اغی تبا 1/3 ملاوی گی 2/3 بلوریانو تو رسی گی دا 2 جنکو حکم دا قرآن دا آیاتنا معلوم شوی دی فوق اثنتین لفظ پہ دلالت کی او دا 2 نزیات دا غیم دقا حکم دے دا دے ثبوت دا حدیث مبارک نم معلومی گی
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من پیغمبر علیہ السلام سر اوتلو حتی جئنا تردی چه من گرالو امرأة من الانصار فی الاسواف دا انصار یو زنانوا او اسواف نمیزے کی باغی ورلو فجاءت المرأة بابنتين لها نو دغ زنانخ پل دولوریان راوستی فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت ابن قيس قتل معك يوم احد دا دو جنکے دا ثابت ابن قیس لوریانی دی او دے تاثر دا احد پا جنگ کے شہید شوی دی وقد استفاء عمهما مالهما ومیراثهما كله او دا دوی طول میراث او مال واغشت ولم يدع مالا الا اخذه حس مال پرین خود طول اغواغش فما ترى یا رسول اللہ نستاسو سخیال لے ایدہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ لا تنکحان ابدا الا ولہما مال نو قسم لے دا دو جنکے خوب پنکاسو کوا نخلی چرہم مگر کمال وسری فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی اللہ فی ذالک پیغمبر علیہ السلام او فرمائل دیکھ با اللہ فیصلو کی وقال نزلت سورة النساء وی فرمائل چی سورة النساء نازل شو یوصیکم اللہ فی اولادکم الآیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو لی المرأة وصاحبها اغزنانا او داغیغ صاحب مال روغوارے فقال لعمهما لدے ما شمانو جنکو اغترت او فرمائل اعتهما الثلثین دے دو ریروتا دے سلسان ورکا دو بٹا تین دو سلسا ورکا وآت امہما الثمنا او دا دی مورتا اتمیسا ورکا وما بقیا فلکا ما بقیا چی سپاتی شو اغسطا شو طول مال سلیریش اسے جوڑے کا نو دا ملی دے دو لوریانو تا شپالش اسے ورکا اتا دا یوے اتا دا بلے او اتما حصہ پسلیریش تو کدرے دا دے ملی خزل ورکا نو شپالس او درے نورلس پسلیریش تو کپینز پاتی شو دا ملی رورتوی فہوا ما بقیا فلکا ما بقیا ستاشو نو دے کہ دا دو جنکو حکم معلوم شو پدے حدیث مبارک کی او دا دو نزیاتی فوق سنتین فلہن ثلثا ما ترک چی دا دو نزیاتی امدق ثلثان داغیم کی دا حدیث شریف ابو داود شریف کے راغلے لے نو ابو داود صاحب فرمائی قال ابو داود واخطأ بشر فیہ انما ہی ابنتا سعد وی راوی بشر پدے دے کے خطا شوی دے چنمی دا ثابت ابن قیس آغشتے دے دا وی ثابت ابن قیس نہ دے زکا چی ثابت ابن قیس یمامی پا جنگ کی شہید شوی دے او دا احد واقعہ دا سعد واقعہ دا سعد لوریانے او خزا او رنو نو دے حدیث مبارک نا مسئلہ معلوم شا کہ پیغمبر علیہ السلام دو لوریانو تا دو بٹا تین دو تہائی دو سلسہ ورکڑی دی او دا دو سلسہ دا دو جنکو نا دا زیادہ حکم فوق سنتین پا آیات کے صراحتاً راگے او کدا مڑی لور یا ووا او زوی نو نو ان کانت واحدتا فلها النصف کدا مڑی لور یا ووا نو نیم مال دا دی لور شو او نیم مال دا بدا نورو وارثانو شی کدا مڑی مورم شتا پلارم شتا لورم شتا نو نیم مال با لور تا ورکلی شی او شپاگم ایسا مور تا او شپاگم پلار تا لکه شپاگ جیر بزمکا دا
نو دری جربه د لور شولا، یو جربه د مور شو نو سلور شو، یو جربه د پلار شو پینزه شو، یو جرب پات شو هغه د پلار شو. نو د پلار تا یو حصہ په فرضیت ورکړی شولا او دا بل جرب دا ورته په عصوبت باندې ورکړی شو. دا الفاظ د علم میراث دي، فرضیت و عصوبت اصطلاحات دي. دینا پس د والدینو د مور او د پلار حصے اللہ پاک ذکر کئی. نو د دوی درې حالات تی، مور پلار دواړه جمع دي او د مړي اولاد هم شتا الکوی کجینه. نو شپږمه حصہ د پلار په فرضیت باندې ده. نور وارثان که اولاد وی که ښځه وی که خاون وی اب هغوی ته ورسېږي. او بعض حالاتو کې څه حصه پاتې شي هغه پاتې بیا پلار له ورکړي شي، د شپږمې حصې نه علاوه پلار ته ورکړي شي. لکه دې تیره مسله کې مې درته ووی، یو مور یو پلار یو لور، نو پلار شپږمه حصه په فرضیت واغېسته، یو شپږمه پاتې شوه هغه ورته په عصوبت ورسېده. او دویم حالت داسې دی چې د مرده اولاد یا رونه خویندې نشته او مور پلار ته نه پاتې دي، صرف مور او پلار، رونه خویندې نشته او بچیم نشته. وورثه ابواه، مور پلار ته نه میراث وړي. فلأمه الثلث، مور له درېیمه حصہ، نو باقی دوه درېیمې دا د پلار شوي. مال به درې ځایه شي، یو حصہ د مړي د مور او دوه حصې د پلار. او درېیم حالت دا دی چې د مړي بچي خو نشته خو رونه خویندې شته او دوه یا د دوه نه زیات دي، رونه خویندې دوه یا د دوه نه زیات. نو په داسې وخت کې مال به شپږ ځایه شي، نو مور له به شپږمه حصه ورکړي او باقي پنځه حصې دا به پلار ته ورکړي شي او رونه خویندې به د پلار په مخ کې محروم شي. که یو بنده وفات شو، یوې پلار دی، یوې مور ده، یوې زوی دی، نو پلار له شپږمه، مور له شپږمه او باقی مال د زوی شو. نو شپږ ځایه کا، یو حصہ د پلار، یو حصہ د مور او یو حصہ د مړي د زوی. دا څلور حصې د مړي د زوی شولې، یو د پلار، د مړي د پلار، یو د مړي د مور او څلور حصې د مړي د زوی. او که دې سره ښځه یا خاون پاتې وي، یو سړی مړ شو، یوې ښځه پاتې ده، یوې پلار، یو مور، یوې زوی. نو چې د مړي زوی شته نو د مړي د ښځې اتمه حصہ او د پلار شپږمه او د مورم شپږمه او پاتې مال د زوی به شي. نو ټول مال به څلېرې حصې کوي. څلېرې حصې به ولې کوي؟ د ښځې 1/8، د پلار 1/6، د مور 1/6، نو 1/6 1/6 او 1/8 د دې اضافه اقل 24 راځي. نو ټول مال به څلېرې حصې شي. نو په 24 کې 1/8 اتمه هغه 3 جوړېږي او 1/6 پکې 4 جوړېږي، بل 1/6 4. نو د مړي د ښځې په څلېرېشتو کې 3 حصې، د پلارې په څلېرېشتو کې 4
او دا مور پا سلیرشتو کی شپگم سلور، نو سلور او سلور اتا او درے یولس ما بقیت دیار لس پاتی شو، اغیر دا مڑی دا زوی شو. او که دا مڑی زوی نو لوری وا، دا مڑی یو خزر یو پلار یو مور یو لور، نو بیا دا مڑی دا خز اتما، دا مور شپگما، دا پلار شپگما، خود دا لور پاکی نیما یو لور دا. نو مال با سلیرش اسی کی، پا سلیرش تو که اتما درے دا خزی، شپگما پاکی سلور دا پلار، بل شپگما پاکی سلور دا مور، او دولس پاکی دا نیما دا لور. ټول چې راجمه کې نو دیری شو، یوی سپاتی شولا. ابا پلار لورکو پا عصوبت، نو دا پلار سلور پا فرضیت او پینزم یو پاکی پا عصوبت. نو پا سلیرش تی جیربو که دری جیربو دا خزی، او سلور جیربو دا مور، دولس جیربو دا لور، او دا پلاری پینز جیربو رسیدل. او که صرف دا مڑی مور او پلار دی، نو مال بے دری زایا کی، درے میں ایسا دا مور او دو درے میں دا پلار. او که دا مڑی ختم پاتے دا مور او پلاریم پاتی دی، نو دا مڑی خزی را چی بچی نشتا، نو سلورم ایسا باور کے او پاتی حصے چی دی اگا دری سے پاتی شے، نو سلس دا ما بقیا دا مور شو او دو سلسے دا پلار شو. نو مال با سلور زایا کے پس سلورو ایسو کے یو ایسا با دا مڑی خزی لور کے دری سے پاتی شے، دا دے دری ایسو دریما دا مور شلا، باقی دوا دا پلار شو. او که خزا مڑا شلا، خاون تے پاتی شو او مور تے پاتی شوا، پلار پاتی شو، نو دا خاون نیم کی گی چی بچی نوی، نو نیم مال بے دا خاون شی، او پاتی نیم اگئی کے درم دا مور او دو درم دا پلار. نو ټول مال با شپک زایا کی، نو پا شپکو کی با خاون لدری سی ورکی، او پاتی دری شوی اگئی کے یوی سا دا مور او دوی سی دا پلار. او که یو سڑے مر شو، بچی نشتا او خزم نشتا، یو مور یو پلار او دو تنرون خوینده یا دیر سکار نا سکار سنگا چوی، نو مال بے شپک زایا کی شپگم دا مور او پینزو جیروا دے دا پلار شو، او رون خوینده محروم. یوسیکم اللہ، اللہ حکم کئی تاستا فی اولادکم پا حق دا بچوستاسو کی، للذکر یو مذکر دا پارا مثل حظ الانثیین پا مثل دا حصی دا دو مؤنثو دی. فا ان کن نساءن کچریوی دا بچی نساءن زنانا فوق اثنتین دعایا دا دو ندیر فلہن ثلثا ما ترک، ندی دا پارا کی گی دو درے میں حصے دا اغی مال چی دی مڑی و تپریخوی. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً او کدا لوریا ووا فلہا النصف ندی دا پارا نیم مال کی گی. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ او دا مور و پلار دوارو دا پارا، وَلِأَبَوَيْهِ او دا مور و پلار دا پارا لِكُلِّ وَاحِدٍ ہر یو دا دی دوارو دا پارا منہما دا دی دوارو نا السُّدُسُ شپگم حصہ، شپگم دا مور شپگم دا پلار مما ترکا دا اغی مال نا چی دی مڑی پریخوی ان کان لہو ولد پا دی شرط چی دا مڑی بچیوی، که دا مڑی بچیوی زویوی که لوروی یووی که گنوی، نو دا مور شپگم دا پلار شپگم. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ کچر دی مڑی بچی نو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ او میراث اوڑا دی مڑینا ابواہو مور او پلار فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ نو دا مور دا پارے درم حصہ او باقی دو درم دا پلار. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ کچر دی مڑی دا پارا إِخْوَةٌ رونو دو تن رونا یا خوین نوی فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
نو مور دا پار فلی امه السدس نو دا مور دا پارش پگم حصہ دا من بعد وصیت رستو دا وصیتنا یوسی بها چی دا مڑ پی وصیت کئی او دین یا رستو دا قرضنا دا دی مڑی چی سمرا مال پاتی شو اول باتینا گور کفنو کریشی نبیا باتینا قرض اخلاصی شی نو دا قرضونا پس که وصیتی کری اگر وصیت باندے با عملو کری شی نو دا غینا پس با بیا تقسیم دا مال کیگی آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا دا مور پلار او دا بچو بارہ کے اللہ پاک حکم کی آباؤکم ستاسو دا مور پلار و ابناؤکم او ستاسو بچی اصول او فروع لا تدرونا تاسو پوئی گئے نا ایہم اقرب لکم چی کم یو تاسو تا دیر نزدے دے پا اعتبار دا نفع کم یو بتا تا دیر خیر در ارسی نو تا پا تقسیم پوئی گئے نا کل با پلار لا ترجیح ورکے کل با زوی لا ترجیح ورکے نو زیادے بدنوشی نو دا حصے اللہ تا تپرے نخود لے او پخپل باندے یو قانون جوڑ کر دا مور پلار زان دا حصے دا بال بچ زان دا پخپل اللہ مقرر کرے اللہ حکیم ذات تے چکم حصے مقرر کرے دی خپ حکمت باندے برابر تقسیم کرے دی او بندل اختیار ورنکے زکتت کل یو دا فیدے اخکاری کل و تبل نو یقینی علم دے بندر پارا مشکل لے دا فیدے پدے با نقصان اوشی نو اللہ اسے مقرر کردی او پدی حصوں کے دا چارائے لا دخل نشتا کمی زیادے پدے کے سوک نشی کولے نو دا خدا حکم خپ اطمینان دزو قبول کا آباؤکم ستاسو باباگان پلار لک و ابناؤکم او ستاسو بچی زامن ستاسو لا تدرونا تاسو تپتل لگی گی ایہم اقرب لکم چی کم یو تاسو دا پارا دیر نیز دے دے دا دنیا پا اعتبار دا آخرت پا اعتبار کم یو دیر نیز دے دے نفعا دا جہت دا نفنا کم یو بدتا دیر خیر در ارسی فریدتا من اللہ دا مقررتیا دا اللہ دا طرف نشوی دا فریدتا من اللہ دا حکم مقررتیا دا اللہ دا طرف نشوی دا ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ پاک علم والا و حکمت والا لے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اس دے دے کہ دا خزے او دا خاون دا میراث حصہ اللہ پاک بیانی نو دا خزے او دا خاون پیسو کے دار خاون دے مخ کے ذکر کر او خزر رستو ذکر کی دا ولی وجہ شاید چی داوی چی خزر وفات شی او دا دا مور پلار پا کور کے وفات شو دا خاون کور کے نا او مال حال دا خزر مور پلار کرده او خزر مڑا شولا نو دا دے خزر مور پلار دے سڑی لسور کول زڑے نغواری پر دے سڑے دے
لورم ورکڑی و بال بچی نشتا لورم مڑشو دے زمانگ سدے اسو دا زم پردے دے نو دل دا حصے ورکولو نا دا سے اڑخ کئی نو دا دا حصے اہمیت ظاہرولو دا پارا اللہ تے مخ کے ذکر کر دا سڑی حصہ مخ کے ذکر کر چہ دل اخپل برخ ورکے دا دے زیادی مخنیوی اوشو دا شوہر حصہ مخ کے بیان کرشو نو کدا کم زنانہ وفات شلا او بچیے نو نو دا دے خد پا مال کی گور کفن او کسا قرضہ پیوی اغد ادا کریشی او که وصیت کرو نو اغد دا دریمی سے نور کریشی نو بیا با دے خاون تا نیم مال ور کریشی دا دے خد پا مال کی دا خد پا ترکہ کی دے خاون تا با نیم مال ور کریشی او دا نیم مال دا دے خد مور پلار رونا خوین دے وارثان دی اغیتا با ور کریشی کدا خد بچی نو نو خاون تے نیم مال او کدا دے خد بچی وو نو کدا دے خاون نوی هم او کدا دنا مخ کے بل خاون دو داغ نوی هم خو کدا خد بچی وو نو بیا بے دے خاون تا سلورم حصہ ورکلی شی او نور درے حصے بچی مور پلار اغیتا ورکلی شی او کسڑے مرشو نکد دے سڑی بچی نو نو دے خد تبا سلورم حصہ ورکلی شی او نور مال بلے سڑی نور وارثانو تملو شی او که بچی او نو دے خد تبا اتم حصہ ورکلی شی او نور مال دا بچو دا مور پلار وغیرہ خو کدا دے خد مہر پہ پاتے ہو نو دا مہر با دا سر ورکلی شی میراث دا خدی دویم حصہ دا اول حصے مہر دے نو مہر با اول ورکلی شی او دا میراث اتم حصہ بوتا یا سلورم حصہ بوتا رست ورکلی شی کچر دا دے سڑی نور مال نو او تم را مالو چی اگر طول خزل مہر کی ورکڑی دے بس طول اغیل ورکو دا میراث تقسیم پا کیا رشتر نا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ خاوندانو تا خطاب دے وَلَكُمْ اے خاوندانو ستاسو دا پارکی گی نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ نیم دا اغمات چی بیبیانو در تپریخوی إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ کدا دے بیبیانو بچینو کدا کما بیبی وفات شو بچی نشتا نو دا خاوند دے نصف فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ کچری دا دی بیبیانو بچیو فلکم الربو اے خاوندانو ستاسو دا پارا سلورم ایسا دا مما ترکنا اغی مال نچے دے خزو در تپریخوی من بعد وسیعت رست دا وسیعتنا یوسین بها چے دے خزو پاگی وسیعت کروی او دین یا رست دا قرضنا ولہن الربعو دی بیبیانو دا پارا سلورم حصہ کیگی مما ترکتم دا اغی نچے سڑو تاسو و تپریخوی سڑی مڑشو خد پاتی دی نسلورم ایسا ان لم یکن لکم ولد کچر استاسو بچی نوی فإن کان لکم ولدن کچر استاسو بچیو فلہن الثمنو ندی بیبیانو دا پارا اتم ایسا کیگی مما ترکتم دا اغیمان نچی تاسو و تپریخوی من بعد وسیعت رسو دا وسیعتنا توثون بها او دین چی تاسو پی وسیعت کروی او دین یا رسو دا قرضنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين